बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तासु गोरा वसीर नबर ज़ोम इदरीसा नन मा सरा मौजूद दी मुफ्ती मोहम्मद बशीर साहिब यूसुफ जाई दो सरा खबरों को दा सिंगा दे दा पढ़ाई सिंगा कॉल दे सरा दो त्रे सवाल को और दा आंसर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब सिंगा खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी। खैर खैरियत दे तबीयत ले सेट थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब मुफ्ती साहब तासु मदद दो भाई चे पहले ने चे को माशरा और माशरती उसूल पहले वक्त के अलग और दे वक्त के अलग दी कि न से चैलेंज रागले दी मतलब دا چې د معاشري د اصلاح د لپاره تاسو دا تاسو کول غواړئ چې کوم اصول مخکې وسم هغه اصول دا سوال کول غواړئ نو دې باره کې خو واضح د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ یو فرمان دی هغه فرمای چې لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح اولها چې د دې امت د اخري خلقو اصلاح نشي کېده مگر په هغه باندې چې د دې امت د اولو خلقو په کوم شي باندې اصلاح شوی ده نو د دې امت د ابتداء خلق چې کوم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او د تاریخ هغه خلق چې د هغه مثال په دنیا کې نشته لري بالکل دا هغه اصلاح په چی سره راغله دا هغه اصلاح راغله په قران سره دا هغه اصلاح شوی و د حضور صلی الله علیه وسلم په تعلیمات سره د ایمان نرستو د قران تعلیم صحابه کرام فرمای تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران موږ به ایمان زده کو بیا قران زده او چې کله قران زده کو نو د قران په وجه باندې داغه په من کې داسې اصلاح رااله داسې اصلاح به کې دراله چې د کلونو په سونو کلونو دشمنیان چې د هغه په محبت باندې او په دوستۍ باندې بدل شو والف بین قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي مشکات شریف کې حدیث دی چې د صحابه کرامو یو صفت داو ابرهم قلبا زړونه بالکل پاک د کفر نه د شرک نه د نفاق نه د بغض نه د حسد نه د هر غلط خیالات نه د زړونه پاک په څه شي پاک د قران په تعلیم سره پاک دویم صفت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای د صحابه کرامو صفت داو چې اعمقهم علما فعلم کې گہرو علم زیاتو سینې د علم نه ډکې وي نن چې معاشره کې خرابیان دي هغه د عدم علم د وجنه د جهل د وجنه او جهل د څه شي نه د قران نه د دین نه د جهل د وجنه معاشره کې خرابیان پیدا کی دریم صفت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په صحابه کې صفت دا چې اقلهم تکلفا ابرهم قلبا زړونه پاک اعمقهم علما د علم اغا غرونو او اقلهم تکلفا تکلف په زندگی کې نو زندگی ساده و منګه په زندگی کې دا صفات نشته د دې وجه نه نشته چې موږ د قران نه استفاده نه لري صحیح ده بول ثواب زما دا دی کہ کوم چې ماشومان د هغه دینی تعلیم څنګه ورکو هغه بچو تعلیمات نن سبا د ماشومانو د اصلاح لپاره د هغه د تربیت لپاره ضروری ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اهل بیته وقراءة القرآن تاسو بخپلو بچو کې درې صفات پیدا کړئ تاسو بیا ګورئ چې دا تاسو بچی څنګه په معاشره کې یو صفت په خپل بچو کې دا پیدا کړي چې د خپل پیغمبر محبت تاغو په ځل کې پیدا کړي د خپل نبی محبت د خپل بچو په ځل کې پیدا کړي نن منګه د خپل بچو په ځلونو کې د پیغمبر محبت نه پیدا کوو د اکټرانو او د فلم سازانو د کرکټرانو یا د داسې لهو لعب خلق چې هغه په دنیا کې په یو کھیل تماشه کې مشهوري موږ یو زما زړه بچي ته بداسي جوړي نه بچو په زړه کې د پیغمبر الله صلی الله علیه وسلم محبت پیدا دویم حب اهل بیت حضور صلی الله علیه وسلم د اهل بیت د صحابه کرامو محبت خپل بچو په زړونو کې پیدا کول نن زمونږ بچو ته د انګريزانو نمونه معلومي د هغه د اباو اجداد نمونه ته معلوم دي زمونږ بچو ته دا پته نشته چې خلفای راشدین سو عشره مبشره سو صحابه کرام د حجۃ الوداع په موقع کې پیغمبر علیه السلام سره سو دا نشته او دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قراءة القرآن
د قرآن په تعلیم باندې خپل ماشومان لګوي، خپل بچیو لګوي. کله چې د قرآن زده کو او بیا د دې معنی زده کړي او په قرآن پوه شو، نو بیا به د اولاد د معاشرې بهترین خلک. صحیح ده. کوم چې نن سبا نوجوان دي، ځوانان دي، هغه نوجوانان. کور کې نه مني، هلک پلار نه مني، ورور نه مني، دې باره کې ستاسو څه نصیحت دی؟ نوجوانان چې په کور کې د مشرانو خبره نه مني، نه مني. نو د دې کې دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې د دې وجه سره جی جی چې دا ولې نه مني، او دویم نمبر خبره دا ده چې هغه خلکو ته مونږ هغه نوجوانانو ته مونږ وویو چې د دې انجام بس وي. صحیح ده. نو وجه خو د اولاد د نوجوانانو د غټو د مشرانو د نه اورېدو دا ده چې د دین نه لرې والی. مونږ د دین نه، د علماو نه، د نیکو خلقو نه، د صلحاو د محافلو نه، د مجالسو نه خپل نوجوانان لر کړلي، کھیل تماشو کې لهو لعب کې لګولي. بالکل هغه بیا د مشرانو خبره څه وایي؟ صحیح ده. او دې نوجوانانو ته دا پیغام دی چې څه کوئ هغه به ریبئ. چې څه کوئ پښتو کې وایي که نه، چې څه کوئ هغه به ریبئ. نن که تاسو د خپل مور او پلار د خپل مشرانو عزت احترام ونکړو، هغه وخت را روان دی چې تاسو په معاشره کې مشران یې او ستاسو کشران بیا ستاسو خبرې نه مني، او کوم حال چې تاسو نن د خپل مشرانو سره کوئ هغه حال به ستاسو معاشره کې په مستقبل کې. نو دې نوجوانانو ته عرض دی چې دین ته نږدې شي، د خپل مشرانو قدر وکړي. او بل دا چې داسې نه چې نن د خپل مشرانو د قدر نه کولو په وجه باندې سبا ستاسو سره په معاشره کې دغه حال. الله پاک دې زموږ نوجوانان هغه د دین په طرف راوړي. جی ناظرین، تاسو مفتی صاحب خبرو واورېدل. مفتی صاحب بیان کړی دی، حدیث باره کې ویل دي، ماشومان باره کې ویل دي. موږ موجود وو، هغې سره کنټیکټ دی. دې سره یې خپل میزبان ادریس خان ته اجازت ورکوئ. الله نگهبان.